السلام علیکم ستړي مشه په خیر علي ملګرو په نوي پروګرام سره ستاسو ورور جان محمد تاسو ته مخاطب دی او تاسو سره به هغه سنگر زنن ملاوم چې د نن نه شل دېرش کاله مخکې د کیسټې کولې او اوس حالاتو دې حد ته رارسولې چې سردریاب سپاټ ته راځي او خپلو بچو له رزق هم په دې دوکړی او باجه باندې ګټي ولې چې سنګرانو حالات ډېر زیات خراب دی ډېر زیات کمزور شوي دی ما ته تپوس هم وکړه چې طارق صاحب دا ولې ته خو ډېر زیات خراب او ګډوډ یې وایي چې یاره هغه دور نشته اوس چې موبایل راغلي نه څوک کیسټې ګوري او نه څوک ټي ویګان ګوري نو تاسو سره طارق ګلوکار مخاطب کوم او ډېر ښه اواز دی اوس خو بوډا هم دی خو زه به هر حال دی به تاسو سره یو څو خپلې مصري شریکۍ چېرته ځی ما سره اوسئ غوښې نه خوري مسلمانان د خپلو وروڼو غوښې خوري نایي خیرې به ولې درته نه کړمه نه کړم توره ټوپک کروانه وي ودان کورونه یي چې کور ته ګورم کور وانېږي روانېږي چې یار ته ګورم کور دې لوټې لوټې شي اسره مې تشې لویه خدایه نو څوک چې بندیان اسره کوي ډکرې خوري نایي او په دل کرم چې پچا وشي او وشي هغه کار وشي د چا خیال کې ناراضي نایي او څوک چې د عشق کتاب کې پیل شي تر څوارلسمه بیا پرچې غلطې وي په هوا لږه راغورځېږي نو چې پر انځوره پاڼه ولګي بادونه او د مخامخ ناستې دې زار شمه مخامخ ناسته عاشقان خلک کوي نایي او د مخامخ ناستې دې زار شمه مخامخ ناسته پښتانه خلک کوي خاوره د سرو د هر یو کاڼی مرجان دی زه چې بې مینې ما هغه پښتونستان دی تاته چې داسې کېږي نو کېږي داسې به زه در سره داسې شمایي چې کله کله را په یاد شي او یاد شي جامې مې اوړشي اندامونه مې سیزینایي او سلام دې رالو ته رانلي او آباد نخلم بیدی دنا سلامونه
مسافر موجنه خاوندن وای ای کور کې خوندې د دیدن ارمان کوي نایي او مسافر موجنه خاوندن پزن کدن کی د وطن ارمان کوي نایي خدای به مې بیا وطن ته بوځي او ماته د کلي ماشي ملګرو دا طارق استاد و چې د نن 25 کاله مخکې کیسټ یې کولې او طارق استاد اوس ډېر زیات بوډا شوی دی کمزوري شوی دی سردریاب ته په چکر باندې راغلو موږ چې دا لږ غوندې پروګرام ستاسو د خوښې دپاره او ستاسو د خوشحالو دپاره ریکارډ که خپل رور جان محمد له او طارق استاد له ورکړئ اجازت د لوی الله په امان ښاد او آباد او بریالي اوسئ